السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې خپلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ تاسو ته راوړی دی یو بل بهترین ایټم د کوم نوم چې دی ګیوسکان ایډوانس سیرپ. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې کار کوي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو ځان سره لایک شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دې څخه فایده واخلي. راځو اول د ګیوسکان سیرپ باره کې خبره کوو. ګیوسکان سیرپ د معدې تیزابیت او د معدې د ګیس لپاره یو ډیر بهترین سیرپ دی. که یو چا معده باندې ډیر زیات بوج وي او ګیس وي، ګیس جمع کیږي، خوراک ډیر نشي کوي، کله چې خوراک وکي خوراک دغه په خېټه باندې هغه په معده باندې ډیر زیات بوج او دغه په وجه باندې هغه ته تکلیف وي، بار بار ارګمی راځي، خپل تروي او بو راځي. نو د دغه مرض د خاتمې لپاره ګیوسکان ایډوانس یو ډیر بهترین سیرپ دی او دی په استعمال سره دغه مرض خاتمه کېدی شي. د انسان بدن دغه نور اعضاوي چې څومره مهم دي همدغه سي معده هم ډیره مهمه ده. نو چې معده ټیک وي انسان ټول بدن ور سره روغ وي، هغه خوراک ته اشتها کیږي، خوراک ته زړه کیږي او دغه په معده باندې بوج نه وي. نو کله هم چې یو کس خوراک وکړي او خوراک ته د په معده باندې بوجي، خوراک ته زړه نه کیږي، اشتها خراب وي، نو هغه کولای شي چې دغه سیرپ ځان ته په یو میډیکل سٹور کې واخلي او د دې استعمال وکړي. نو ګیوسکان ایډوانس یو ډیر بهترین سیرپ دی او د په استعمال سره د معدې تیزابیت، د معدې سوزش او په معده کې نور مشکلات په وجه چې داغه ګیس جوړیږي د دې خاتمه کیږي. نو ګیوسکان یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې استعمال سره دغه مشکلاتو حل کیږي. همداسې که د یو کس زړه سوځي او دغه زړه باندې درد راځي، هغه داسې محسوس وي چې یاره زما زړه باندې درد دی، هغه درد د معدې درد وي او د معدې په وجه باندې دغه ټول وجود نارامه وي، نو دې سره هم د ګیوسکان ایډوانس سیرپ استعمال سره دغه مشکل ختمېدی شي. وګورو دا یو ملټي نیشنل کمپنی جوړ کړی دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. بل همداسې که پرایس ته راشو، پرایس هم د دې ډیر یو مناسب پرایس دی او ګیوسکان ایډوانس سیرپ چې دی په 299 یا په 299 روپۍ باندې یو سیرپ دی. نو د دې استعمال سره د معدې د بوج ختمېدل، په خولې ته تروي اوبه راتلل، خوراک بوج کېدل او داسې دې ته ورته نور د معدې مختلفو مرضونو خاتمې لپاره ګیوسکان ایډوانس یو ډیر بهترین سیرپ دی او موږ درته ریکمنډ کوو کوم کس چې د معدې د مختلفو مشکلاتو سره مخ وي هغه کولی شي چې د ګیوسکان ایډوانس سیرپ استعمال وکړه او د دې په استعمال سره به د هغه د معدې د مختلفو امراضو خاتمه وشي. همداسې ګیوسکان ایډوانس او یو ساده وي ګیوسکان سیرپ. که چاته د معدې لږ مشکل وي او معده کې لږه مسله ورته ښکاري، کولی شي چې ګیوسکان سیرپ استعمال وکړه. که معده کې مشکل ډیر وي، خولې ته تروي اوبه راځي، کله چې خوراک وکړي یا خوراک په معده باندې بوج وي او خوراک ته زړه نه کیږي، اشتها خرابه وي، نو هغه کولی شي چې د ګیوسکان ایډوانس سیرپ استعمال وکړه. د دې په استعمال سره د ټولو مرضونو د معدې خاتمه کیږي. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی، په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کېدی شي. نو که تاسو د معدې د مختلفو مرضونو نه په تکلیف یې او هغه خوراک نشئ کوی، خوراک هم په معده باندې بوج وي او د هغې نه نارامه یې، زړه ته هم سکون نه وي، نو هغې لپاره دغه سیرپ استعمال وکړئ. انشاءالله الله به درته روغ صحت درکړي. د استعمال ښه طریقه یې دا ده، که یو کس تکلیف ډیر وي هغه کولی شي چې 3 چمچې سهار، غرمه، ماښام یو چمچ 3 ټیمه په ورځ کې په نهاره د دې استعمال وکړه. او که تکلیف نور هم ډیری نو هغه کولی شي چې 2 چمچو استعمال وکړه. نو دې سره به دغه تکلیف خاتمه وشي. نو که څوک هم د معدې د مختلفو امراضو څخه په تنګ وي او د معدې د مشکل سره مخ وي، هغه تروي اوبه یې بار بار خولې ته راځي، بار بار ارګمي کوي او د هغې په وجه باندې د هغه خېټه کې ډیر زیات ګیس جمع کیږي او نارامه وي، نو هغه کولی شي چې د ګیوسکان ایډوانس سیرپ استعمال وکړه. دغه سیرپ فواید ډیر دي، خاص سایډ افیکټ نشته او د خاص نقصان نه لري. هر څوک کولی شي چې د دې سیرپ استعمال وکړه. نو دې سره به د معدې د مختلفو امراضو خاتمه وشي.
نو که څوک هم د معدې دغه امراض لري نو هغه کولی شي چې یو نږدې میډیکل سټور ته لاړ شي او هغه کولی شي چې ګیوسکان ایډوانس سیرپ په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کړه. کوشش وکړئ همدغه سیرپ استعمال وکړئ. اکثر یو میډیکل سټور ته یو کس لاړ شي نو هغه همدې فارموله کې نور سیرپ یې ورکړه. نو کوشش وکړئ ګیوسکان ایډوانس سیرپ واخلئ. د دې فواید هم ډېر دي او خاص ساید افیکټ هم نشته. نو که زموږ ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو ځان سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او مخکې دوستانو سره یې شیر کړئ ترڅو نور دوستان هم له دې څخه فایده واخلي. او زموږ به پوره هڅه او کوشش وي چې دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راوړو. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان د خپل ځان او صحت خیال وساتئ.